افغانستان لپاره یو ډیر بد او دردونکی خبر. ګرانو مینوالو، افغانستان کې یو د ملي اردو اساسي مشکل دا ده چې هغوی ته هلیکاپټر ورکړي دي خو هغه ټول تخنیکي عوارض لري. نو ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو چې نن بیا څه شوي دي په افغانستان کې. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان دفاع وزارت ومنله چې په فراه ولایت کې نن له غرمې وړاندې 11 بجې یوه سرخکه الوتکه سقوط شوې ده. د وزارت د ویان مرستیال فواد امان تاند ورځپاڼې ته وویل د MI-15 روسي ساخت سرخکه د فراه ولایت له مرکز څخه پرچمن ولسوالۍ ته روانه وه چې په لاره کې د تخنیکي عوارضو له کبله سقوط شوې ده. نوموړی وایي په دې پیښه کې 2 پیلوټان هم وژل شوي دي، خو پلټنې په اړه روانې دي چې جزئیات به یې وروسته نشر شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسي ساخت سرخکو د نسکورېدو پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. افغانستان د دغو سرخکو د تخنیکي عوارضو د جوړولو او ترمیم په برخه کې د مسلکي کادرونو د نشتون له امله له دغسې ستونزې سره مخامخ دی. یادوي چې نن په پکتیکا کې هم د هلیکاپټر له سقوط له امله هلیکاپټر غورځېدلی دی او د پکتیکا د امني قمندان په ګډون ورسره 10 کسان ټپیان شوي دي. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښې شوي وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.